الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ترحمد صلاة والسلام رسته دی رسول الله مبارک او راشدین و خلیفگانو دی حکومت او سیاست خصوصیات او ځانګړتیاوې. په مدینه منوره کې د رسول الله مبارک او راشدین و خلیفگانو حکومتونو لاندې خصوصیات درلودل. له عصبیتونو پاک حکومت د مدینه منورې لومړی اسلامي حکومت د لا اله الا الله محمد رسول الله یعنی د توحید او رسالت په بنسټونو استوار. الته د عرب قوم قبیلوي د رنګ او نسل د عرب او عجم تعصب مطرح نه و. هلته د روم او فارس د ورستو شاهي سیستمونو او د عربو د قبایلي نظام په خلاف یو نوی سیاسی تصور او نوی ماډل حکومت را منتصب. دویم الهي حاکمیت. قرآن عظیم شان د اسلامي حکومت لومړنۍ ذمواري د الله تعالی په ځمکه د الهي حاکمیت نافذول په ګوته کړي دي. هلته چې فرمایي ان الحکم الا لله، د حاکمیت او د اقتدار اعلی ځواک له الله تعالی نه پرته بل چاته حاصل نه دی. نو گویا په اسلامي نظام کې اعلی حاکمیت نه د پارلمان، نه د عوامو، نه د وزیرانو او نه د مملکت د کوم باچا رئیس جمهور او نه د کوم خلیفه او امیر دی، بلکې یوازې او یوازې اسلامي خلیفه او امیر به الهي فرمان ته په لوړ مقام قائل وي او په مملکت کې به الهي فرمانونه د الله وروستی پیغام قرآن عظیم شان به د نظام او د قانون اصلي سرچینه او منبع له دې سره سره نبوي سنت هم د مملکت د امیر څخه نیولې تعجیل او چپلاسي پورې به ټول د قرآن عظیم شان او نبوي سنتو تابع وي. د هېواد مقننه قوه ولسي جرګه د قرآن کریم او نبوي سنتو پر رڼا کې قانون جوړولی سي. وبس دریم اصل مشاورت. د مدینې منورې لومړی اسلامي حکومت ټولې چارې په مشورې سره پر مخ بیولې. د شورا په نتیجه کې پریکړه چې د قرآن په اصطلاح کې عزم الامور بللی شي نافذېدله. انفرادي رایه به د اجتماعي رایې تابع ګڼل کېده. الله تعالی خپل پیغمبر ته په خطاب کې داسې فرمایي وشاورهم فی الامر، ای پیغمبره ته له خپلو صحابو سره په چارو کې مشوره کوه. څلورم د لمانځه او د زکات د نظام په پښو درول او قائمول. د اسلامي حکومت د لمانځه او د زکات د نظام د قائمولو لپاره د ټولو سهولتونو او اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت په غاړه لري. پنځم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر فریضه. د اسلامي حکومت د ټولنې د اخلاقي، اجتماعي، کلتوري، تعلیمي او رفاهي چارې به په مخ بیایي. شپږم د خلکو د خوشحالۍ او بهبود او د بنیادي حقونو او رعیت ته د ټولو اسانتیاو د برابرولو او د هغوی د عزت ساتنې مسؤول و. هلته به بیت المال په رعیت ویشل کېده. اوم قانوني مساوات. هلته د الله تعالی قانون په امیر فقیر، په خلیفه، په نارینه او ښځینه ټولو یو شان تطبیقېده. هلته تقوا د بهترۍ معیارو. قرآن عظیم شان دغه مطلب ته د اشارې په تر کې فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یقینا د الله تعالی په وړاندې ستاسې مکرم او عزتمند انسان هغه څوک دی چې په ټولو خلکو کې د زیاتې تقوا خاوند دی. اتم د مسؤلیت حکومت. هلته حکومتي مسؤولینو د دوو ذمواریو احساس کوو، یو د الله تعالی په وړاندې او بل د ملت په وړاندې. دلته هیڅ څوک غیر مسؤول نه دي. رسول الله مبارک همدغه مطلب ته د اشارې په تر کې فرمایلی دي. رسول الله فرمایي الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. بخاری کتاب الاحکام او مسلم کتاب الایمان. خبردار هر یو له تاسې نه راعي یاست او هر یو تن د خپل رعیت په هکله د مسؤلیت څښتنان دي. نهم منصبونه خپل اهل ته سپارل
د حضرت ابو ذر غفاری جلیل القدر او لمنزلته صحابي د غوښتنې په جواب کې رسول الله داسې ویلو انها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه. ابو ذر دا منصب امانت ده او یقینا د قیامت په ورځ باندې رسوایی او پښیمانی ده مګر هغه څوک چې د منصب حق ادا کړي. او لسم د محاسبه او د احتساب نظام د اسلامي حکومت ذمہواری د ټول پیمانه د نرخونو کرایو بازارونو د سود احتکار او نورو ناروا چارو مخنیوي ته په خپله د مدینې منورې اسلامي حکومت اقدام کوي. 11 د منصب د غوښتنې مخنیوی اسلامي حکومت مسؤلیت درلودو چې داسې یو چاته منصب ونه سپاري چې په خپله غوښتون کوي. د امانت او للهیت د اصولو قایمول او د اقتدار د لاسته راوړلو کشمکشونه پای ته رسول دا یې ذمہواري وه. 14 د عدل د نظام قیام اسلامي حکومت مسؤلیت درلودو چې د عادلانه پریکړو اهتمام وکړي، د قاضیانو تقرر او د هغوی د شرعي پریکړو د اجرا او نفاذ لپاره اقدام کوو. 14 د رایې ازادي او د رایې اختلاف د مدینې منورې په اسلامي حکومت کې د رعیت هر فرد حق درلودو چې په حکومتي چارو کې خپل رایه څرګنده کړي او د وخت له امیر او خلیفه سره احتساب وکړي او خپلو تېروتنو ته پام راواړي. عمر فاروق رضی الله عنه د ښځینه او د مهر په هکله یوه اندازه ټاکله مګر د خطبې په دوران کې یوې ښځې پرې انتقاد وکړل چې الله تعالی په خپل آسماني پیغام کې داسې فرمایي واتیتم احداهن قنطارا او تاسې دوی ته ډېر مال ورکړئ. عمر فاروق رضی الله عنه خپله تېروتنه ومنله او ویلې چې دغه خور په حق ده. 14 د اسلامي حکومت څرګند اړخ د امانت تصور د مدینې منورې په اسلامي حکومت کې د امانت پراخه تصور هلته بیت المال او ملي شتمني امانت وي، منصبونه امانتو، رایه او نظر ورکول امانتو، په اقتصادي چارو کې د امانت رعایت کول. زمونږ معاصر اسلامي فقهاو ووټ هم امانت بللی دی. منصب لوی وي او که کوچنی یو امانت ده. د راز خبره امانت ګڼل کېږي. په قرآن کریم کې د امانت عهد او عدل یادونه څنګ په څنګ شوې ده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.